हेलो کار نه کوي. ما سره هند فري نشته ودېګه چې وایس وورم. हेलो السلام علیکم چیمی وعلیکم السلام. څنګه یې ښه زه شاهانه خبر کوم یاد شي یو ځل تاسو دوبۍ کې ما خبرې کړې زه نوښار نه خبرې کوم ها شاهنه څنګه تاسو ما په خیال کې هغه ټایم کې اجمان کې وای کنه. زه راسل خیمه کې یس تاسو څنګه یې نه هغه کیفې مو څنګه روان دی الحمدلله لا کیفه خو ما ختمه کړې ده. اوس پاکستان کې یم نو ان شاء الله عید نه بعد به بیا درځم. څنګه تاسو څنګه یې؟ زه اوس زه په خپلم پاکستان ته راغلم پاکستان کې یم شکر الحمدلله تاسو څنګه ښه الحمدلله نو واپس راغلی کنه چکر ته راغلی کنه چټه باندې راغلی. اختر نفس و بیا ځم اختر نفس و بیا ځم ویری ګډ نور فیملی ټول خدي په خپل تاسو خې شکر الله تاسو څنګه چې ته نوښار په چکر وخی راشي کنه مونږ کړه چکر وخی ان شاء الله تاسو په اسلام آباد ته را چکر شنو ما په چکر وای ان شاء الله موست کم ضرور ولې نه خطا سو اوس اسلام آباد کې اوسې پېژلې او پېښور کې وای کنه تاسو او اوس اسلام آباد کې یم. ها اسلام آباد کې خیر ایڈریس مخه مگر کم پلا بس نږدې ما تاسو ان باکس کې ما ته هاي رولې تاسو بیا په واتس اپ بګه فالو کو بابا جی اوس به کپلای دا خدا د ټیک د زبل لازمی واز کوم ان شاء الله ان باکس وکوم دتا تقریبا یو اوس ته تیر میاش درغلو ما ها نو بیا با افټر عید پلان مشته دوبۍ ته راتلو عید نه بعد بزم ان شاء الله ان شاء الله التبم د سره ملاویګو اور ان شاء الله دلته هم د سره ملاویګو نو نن سبا نو څه اکټیویټیز څه کوي بس اکټیویټیز نن سبا خو زه فری ما خپل سانګز کې بیزی یم نن سبا مې جیم جوائن کړی دی بس خپل جیم کې لګا بیزی یم. हेलो 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 शहाना और सुल्तान दुआणो कॉल कट शो च वले کال د دوانو کټ شو راته نشته پته چې ولې خپل کټ شو. سلام جی وعلیکم سلام کال واخلص فرینډز بس خپل خیال ساتئ ان شاء الله کوشش وکوم چې اوس خو زما زه ریکارډینګ کوم نو چې دینه فری شمه نو کوشش کوم چې زه رسو ماسخوتن بیا راشم تاسو سره خبرو کوم لسو بجو ټایم کې ولې زه شوټ کیم خپل ریکارډینګ کې بیزی یم نو اوس ما تاسو کې زما اخو نو زه بیا د شپې 10 بجې راځم به تاسو سره ان شاء الله شپې 10 بجې غپ لګوم او ثانک یو سو مچ چې کله زما اوس زه کال په باندې دوه شو تاسو ډبل ټاپ شروع کو چې وخت تاسو زم ډبل ټاپ وکړو نم کولو مهرباني سمي وختي رسې خبره کوله هغه دغه او هغه سوته وي هغه فوجي کټینګ وکا مزه به در سره کوي دا لری کدا ویل وخت دی فوجي کټینګ وکا چې دوباره تازه لایف کړم تا فوجي کټینګ کړي نو ټولو فرینډز ډیره مننه خوشاله شي نو زه ان شاء الله 10 بجې به راځم تاسو سره ان شاء الله وعده سره تاسو سره بیا غپ لګوم خان 10 بجې به زما ویټ کوي د لایف راتلو خپل ډیر خیال ساتئ د ټولو چې چا کال کړو